بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ دلته په د اکسل کې معلومات لیکلي وي او غواړو چې په یو چا باندې محدودیت ولګوو، دلته موږ دوه ډوله میسیجونه لرو، یو انپوټ میسیج ده او بل ایرر الرټ میسیج ده. ځو ډیټا ټب ته، په ډیټا ټب کې ځو ډیټا ویلیډیشن ته. لومړی سر کې پاور پوینټ پروګرام چې دا د ډېر په لوړه سطحه استعمال لري، مقصد یونیورسټي، سکول او پریزنټیشن کې او داسې نور بیخي زیات. رحمان رحیم. زما نوم حبیب رحمان ده، د پلار نوم یې بادشاه خان ده. زه د الکلیم خصوصي لیسې د نهم الف ټولګي زده کوونکی یم. د تې د کال په جریان کې د کمپیوټر درس کوم چې موږ تدریس کړی ده د عملي امتحان اخیستل کیږي، نو اوس موږ شاګردان سره له پوره مطالعې سره دغه امتحان ته بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې شبیر احمد ده، د پلار نوم عزت خان ده او د نهم الف ټولګي زده کوونکی یم. نن زموږ لومړی د کمپیوټر امتحان و چې په دې صحنه کې شپږ سوالونه زموږ نه هغه تشریحي په پاڼه کې وسول او هغه نه وروسته موږ رالو کمپیوټر لیب ته. اوس زموږ مکمل نهم الف سیم کمپیوټر لیب کې د عملي امتحان لپاره آماده سره د مطالعې راغلي یو. نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ لومړی ځل د عملي امتحان ورکوو. دلته یو عکس یو پرده ور بدله کړو، نو په اساسي ډول موږ دلته ځو پرسونالایزیشن ته، یعنې غواړو چې خپل عکس ولګوو او یا دلته بل عکس ولګوو. نو پر دلته پرسونالایزیشن باندې کلیک کوو او دلته موږ ډېرې اپشن راکوي، کوم اپشن چې وغواړو دا سلیکټ کولی شو، داسې کمپیوټر پرده لګولی شو.